یحیی زکی ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته نظم واوروي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو شاعرانو ته لیکوالانو ته مشرانو ته هرکلی وایم. هیله ده چې زموږ د خویندو پر مخ د مکتبونو تړلې دروازې ژر پرانیستل شي، ځکه چې جهالت د تباهي پیشو تټلې، جهالت د کول علم د در شړلې، جهالت د بېوزۍ د خر په شا سپور، جهالت ولاړ دی زما د کور په ور دی، جهالت زما د سپین ضمیر قاتل دی، جهالت زما د هر سپکې سر دی، جهالت زما د خیر په مخ کې شر دی، جهالت زما د نیم بدن ناسور دی، جهالت زما په ورور چاړه سکلي، جهالت مې د نیکه د ناستې یاد دی، جهالت مې د اجدادو نثار دی، جهالت زما په سر کږه خولۍ ده، جهالت زما د ورور حنګل سپی دی، جهالت یې د کاله توت نغری دی، انسانیت یې پیره کې ورک غمی دی، جهالت لکه د سلو کالوخ دی، وطن د ارتقا په خېټه ناست دی، جهالت زما د ورون تاریخ په ټنډه ته په مور د ورختو د شرم داغ دی، جهالت مې د وطن د خور پاړونې، جهالت یې د میړه حرم باغ دی، جهالت لکه شیطان خدای را شړلی، اوس زما د خام په رګ رګ کې اوده دی، جهالت داسې هم نه دی نو څه دی، جهالت په سرو پوتوره ځان وهل دي، جهالت د ورور وژل نه دي نو څه دي، جهالت د خپل معصوم د بچي له مخه د مکتب ور تړل نه دي نو څه دي، جهالت په سپینه ږیره ډم ملک ته د څلورو ودول نه دي نو څه دي، جهالت په ناشلته خوله د ښځې لنګول دوزي غوښتل نه دي نو څه دي، جهالت در خپلې ناوې تر پښو لاندې په دسمال وینه ګټل نه دي نو څه دي، جهالت د هرو غېږ پسې فلګه د زړې مور پرېښودل نه دي نو څه دي، جهالت د خام د ګټو په بدل کې وي ټنګې ګټل نه دي نو څه دي، جهالت د خپل جهاد پر شا په زوره د لمن ولاړول نه دي نو څه دي، جهالت په سپینه جهالت د نابالغه ماشومانو په باچا پورې خندل نه دي نو څه دي، جهالت د خپل کالو ډیوې نیول هدیرو ته ساتل نه دي نو څه دي، جهالت د یو خیرن پینن چرسي نه د مراد د فال نیول نه دي نو څه دي، جهالت د تخنیک یو اپلیکیشن ته تر یو کال حیرانېدل نه دي نو څه دي، جهالت زما د قام د وینو تږې، جهالت مې ورس کې ګډه تبه، جهالت زما د تنقید قابل دی، جهالت دون نوخیا دون نقل دی، چې زما د قام پرتوګې په هوکلې زه په دا پرتوګو باسم نو هېر دی، قام مې وژني وای ما به بې ابرو کړي، دا غاړه به د پلار نیکه پښتو کړي، ته خو ډمې دا ملک به د غویمو کړي، زه اوس داسې پښتو پالم یارانو ما ته ووایي د قام عاقبت څه دی، او جهالت یو زما په سر ماتېږي نو د خپل نسل لیلام عاقبت څه دی. ګرانو دوستانو تاسو ته به یو غزل ډالۍ کم. د غزل نه مخکې دوه بیته دي. دنیا راته د هر سړي د مخ ترجمه وکړه، ماهر شوم ما تفسیر به شروع کوم ما چې وزګار شوم، تیرې جدایي خبره ما ورته کوله، د ستړي ژوند کیسه چې مې بېګا ورته کوله، حیفان چې ګوره ما په نیمه لاره کې پرې نږدي، همیش ما مې په خوله دغه وینا ورته کوله، سودونه د بېلتون چپو وهلی مو مرګلو، ګله د خپل زړګي مې په ژړا ورته کوله، ما وهلي هغه زما په هر درمنده نه شي، په چاودو شونډو مې خندا ورته کوله، دا ژوند به خامخا هر یو کال کې بریالی وي، د کور نه چې وتلو مور دوا ورته کوله، هر چا به د مینو خوب لیدلی سات جانه، نو ما به بیا د هغې خوب معنا ورته کوله، له کوچني زکی جان څخه ډیره مننه د کیرالې د ځوانانو شورا له رئیس ښاغلي رحمان الله قاضي خیل او همدا ډول د اعتماد ښوونیزه اکاډمۍ مسؤلینو له لورې او همدا ډول محترم قاضي خیل صاحب له لورې څه نغدي جایزه وه چې ترلاسه یې کړه. ډېره مننه ترې کوو.